د کهانۍ په شروعات کې موږ د اینا نوم یوه جنۍ وینو چې په یو دفتر کې د عامې ملازمې کار کوي او په یو اپارټمنټ کې په کرایه باندې اوسیږي چې په خپل ژوند کې بیخي یوازې وي، حالانکه مخکې داسې نه وي. خو دې سره څه داسې وشي چې د هغې په وجه دا د ډپریشن په بیمارۍ کې مبتلا شي او خلکو سره ملاوېدل او ګپ شپ هم کم کړي. دا کله کله خپلې مور سره په ویډیو کال باندې هم خبرې کوي چې په باستون کې اوسیږي. خو یو ورځ چې کله دا په شرابخانه کې یو هلک سره ملو شو شراب وڅکي چې د هغې نه پس اینا دغه هلک ځان سره خپل کور ته راولي. خو چې څنګه اینا دغه هلک ته ورنږدې شي نو په دې کې دا ډېره زیاته ویریږي او د دغه ځای نه رامنډه کړي او ځان په یو باتروم کې بند کړي. اصل کې د تیر شوي 2 کالو نه د ډیوډ نوم یو هلک دې پسې شاته لګېدلی وي چې دې سره ډېره زیاته مینه کوي، خو د دې په زړه کې د هغه دپاره هېڅ ځای نه وي او ډیوډ هم دا دومره په اسانه باندې پرېښودلو واله نه وي او لګاتار خپل کوشش جاري ساتي چې دې سره اینا ډېره زیاته پریشانه او تنګه شي او د دې د لاسه بوسټن هار پریډ او پنسلوینیا ته راشي. خو ډیوډ دلته کې دا په ارام سره پرېنږدي او دې ځای ته هم ورپسې راشي چې دې سره د اینا دماغي بیماری پیدا شي او دې ته داسې محسوسیږي چې ډیوډ هر وخت په دې باندې نظر ساتي او په شپه کې هم چې کوم هلک دې خپل کور ته راوستی وي نو د هغه هلک شکل دې ته داسې ښکاره شي چې دا ډیوډ دی، په دې وجه دا د هغه نه ویریږي. د دې نه پس اینا دا فیصله وکړي چې ما له د خپلې بیمارۍ باره کې د چا نه مشوره اخیستل پکار دي چې په وخت باندې د دې بیمارۍ علاج وشي او د دې دپاره دا هایلینډ کریک بیهیویرل سنټر ته راشي چې هلته کې دا د ټولو نه ماهره ډاکټرې سره ملو شي او هغې ته وایي چې د تیر شوي 2 کالو نه د ډیوډ نوم یو هلک ما پسې شاته لګېدلی دی او د هغې د لاسه زه دومره پریشانه شوی یم چې ما خلکو سره ملاوېدل او خبرې کول هم پرېښدي. بیا دغه ډاکټره د اینا نه دا تپوس وکړي چې آیا تا چېرته خپل ځان ته د نقصان ورسولو کوشش کړی دی؟ نو په جواب کې ورته اینا وایي چې بالکل ما یو پیره د خودکشۍ کوشش کړی و او دا هم ورته وایي چې ما د ډیوډ نه د خپل ځان خلاصولو دپاره وینسلمینیا ته رالم، خو ما ته اوس هم داسې ښکاري چې ډیوډ ما پسې شاته لګېدلی دی او هر وخت په ما باندې نظر ساتي او د دې د لاسه زه ډېره زیاته پریشان او بې سکونه یم. د دې د خبرو اورېدو نه پس دغه ډاکټره دې له یو فارم ورکړي ورته وایي چې په دې باندې دستخط وکړه او اینا هم دغه فارم د پړه وخلو نه بغیر په هغې باندې دستخط وکړي چې بیا یو نرس راشي او دا ځان سره یوې کمرې ته بوځي او هلته کې د دې نه موبایل او نور باقي سامان هم واخلي او د هغې نه پس ورته د پاګلانو لباس ور واچوي. د اینا دماغ بیخي کار نه کوي چې ما سره اخر دې څه کوي، په دې وجه دا بیا د یو نرس نه تپوس وکړي او ورته وایي چې زه خو دلته صرف د علاج دپاره راغلی یم، زه د دې ځای نه تلل غواړم. خو دغه نرس دې ته هغه فارم وښیي په کوم فارم باندې چې دې دستخط کړی وي او دا هم ورته وایي چې ته اوس زموږ د پرمیشن نه بغیر د دې ځای نه نشې تللی. د دې خبرې اورېدو سره اینا نوره هم پریشانه شي او ټلیفون سنټر ته راشي او پولیس ته کال وکړي او ورته وایي چې زه دلته کې دې سنټر والا په زوره ایساره کړی یم. په دې باندې دغه نرسه دې ته وایي چې ستا نه مخکې هم ډېر شه خلکو پولیس ته کال کړی دی خو پولیس د هغې خلاف څه اکشن نه دی اخیستی او دا هم ورته وایي چې ستا دماغي حالت ټیک نه دی، په دې وجه ته د خپل ځان او د نورو خلکو دپاره خطره جوړېدی شي، په دې وجه ته موږ دلته کې ایساره کړي. د دې نه پس دې اینا یو منټل وارډ ته شپ کړي چې هلته کې د دې ملاقات 2 کسانو سره وشي چې یو هلک وي او یوه جنۍ. په دې کې د هلک نوم نیټ وي او دغه جنۍ ډېره زیاته عجیبه وي چې اینا ډېره زیاته تنګه وي. دغه جنۍ ځان سره یو تیره بلیډ ایښی وي او په هغې باندې د اینا د یارولو کوشش کوي او ورته وایي چې کله ته وده شي نو زه به ستا نه په پټه باندې ټول ویښته کټ کوم. د دې خبرې اورېدو سره اینا ډېره زیاته ویریږي او د دې ځای نه د تښتېدو کوشش شروع کړي. د شور د اواز چې واوري نوی سټاپ دلته کې راشي او چې څنګه دروازه کولو کې اینا دغه سټاپ وویني نو دې ته داسې ښکاري چې دا ډیوډ دی. دا ډېره زیاته ویریږي او چغې کوي او د ډېرې غوسې د لاسه هغه له په مخ باندې یوه څپېړه ورکړي. دې سره دې ټول سټاپ ته داسې ښکاره شي چې په اینا باندې بیا د لیونتوب چپه راغلې ده. بل طرف ته پولیس هم دې ځای ته راشي چاته چې اینا کال کړی وي خو دې دغه پولیس افسر ته وایي چې د اینا دماغي حالت خراب دی او د دې د یقین دهانۍ دپاره دې ته هغه فارم هم وښیي په کوم فارم باندې چې اینا دستخط کړی وي. دې سره پولیس ته هم دا پته ولګي چې اینا په حقیقت کې پاګله ده، په دې وجه خالي لاس د دې ځای نه لاړ شي. د دې نه پس په سباله باندې چې اینا ډاکټرې سره ملو شي نو دغه ډاکټره ورته وایي چې تا بېګا په 2 کسانو باندې لاس اوچت کړی دی او دماغي بیماري دې نوره هم سیوا شوې ده، په دې وجه ته به یو هفته نوره هم دلته کې ایساره یې.
او هر ورځ به درته میډیسن ملاویږي خو په جواب کې ورته اینا وایي چې نه زه بالکل ټیک یم زه د دې ځای نه تلل غواړم خو د دې خبره څوک هم نه اوري د دې نه پس چې اینا د دوایۍ راغستلو دپاره نورو مریضانو سره سټور ته لاړه شي او د دوایۍ ورکولو والا کس وویني نو دې ته داسې ښکاره شي چې دا ډیوډ دی خو د هغه په آی ډي کارډ باندې د بل چا نوم وي خو بیا هم د اینا پوره یقین وي چې دا ډیوډ دی او خپل نوم یې په دروغه باندې بدل کړی دی او په دې سنټر کې نوکري کوي اینا په زوره سره چغې وخي او خلکو ته وایي چې دا هغه ډیوډ دی کوم چې د 2 کالو نه ما پسې شاته لګېدلی دی خو څوک هم د دې خبرو ته توجه نه ورکوي ځکه چې سټاف ته داسې ښکاري چې دا د پاګلتیا په وجه داسې خبرې کوي په دې وجه دې اینا ګرفتاره کړي او په یو روم کې یو بیډ پورې وتړي او ورته وایي که تا چېرته داسې دوباره حرکت وکړو نو موږ به بیا تا لاندې بیسمنټ ته شفټ کوو د دې نه پس په سباله باندې چې اینا دوباره د دوایۍ راغستلو دپاره لاړه شي نو هلته کې وله ډیوډ یو ایکسټرا ګولۍ ورکړي او ورسره یو خط هم ورکړي چې په هغې کې د دې د مور نښه پته لیکلې وي دا چې وویني نو د اینا یقین نور هم پوخ شي او بیا په زور سره چغې کړي او دې ته وایي چې دا په حقیقت کې ډیوډ دی چې په دروغه باندې دې ځای ته ځان را رسولی دی د دې نه پس په سباله باندې نیټ چې په ټولو مریضانو کې ډېر هوښیار وي هغه په موبایل باندې چا سره خبرې کوي نو په دې دوران کې دا اینا وویني ورپسې راشي او ورته وایي چې دا موبایل لږ وخت دپاره ماله راکړه چې زه په خپلې مور سره خبرې وکړم ګینې زه به د دې موبایل باره کې ډاکټر ته شکایت وکړم نیټ د دې خبرې نه ډېر زیات ویریږي او دې له موبایل ورکړي چې بیا پې اینا خپلې مور ته کالو کې ورته وایي چې زه هایلینډ کریک بیهیویرل سنټر ته د علاج دپاره راغلی وم خو د دې ځای ډاکټرانو په دوکه باندې زه دلته پاګلخانه کې داخله کړم او دا هم ورته وایي چې مورې ما معاف کړه ځکه چې ما ستا نه یوه خبره پټه کړې ده او هغه خبره دا ده چې د ډیوډ نوم یو هلک د تیر شوي 2 کالو نه ما پسې شاته لګېدلی دی او اوس هغه دلته کې سنټر ته هم راغلی دی زه ډېره زیاته یریږم ځکه چې دلته کې څوک هم زما مدد نه کوي دې خبرو اورېدو سره د اینا مور ډېره زیاته ویریږي او دې ته وایي چې ته بالکل فکر به کوه زه ستا دپاره درځم د دې نه پس چې د اینا مور سنټر ته راورسي نو هلته کې ډاکټر ته وایي چې زه د خپلې لور اینا بوتللو دپاره راغلی یم خو دې ته هم ډاکټران هغه خبره وکړي او ورته وایي چې د اینا دماغي حالت ټیک نه دی او موږ د هغې علاج کوو او که چېرته په نیمه کې هم د دې ځای نه فارغه کړه نو دې سره به د دې دماغي حالت نور هم خراب شي بیا د اینا مور دې ته وایي چې زه خپلې لور سره ملاوېدل غواړم چې بیا سټاف د خپلې لور سره ملاوېدلو دپاره بوځي او دا واده ورسره وکړي چې زه به تا د دې ځای نه د وباسلو دپاره خپل ټول طاقت لګوم د دې نه پس چې اینا نیټ سره ملو شو نو نیټ ورته د دې ځای حقیقت بیان کې ورته وایي چې په دې سنټر کې دې ځکه د مریضانو علاج کوي ځکه چې د مریضانو د انشورنس فنډ نه دې ته پیسې ملاویږي او چې تر کومې پورې دې ته پیسې راځي نو هغې پورې دې مریض ځان صحیح څارئ او چې څنګه ورته د انشورنس فنډ نه پیسې بندې شي نو دې فوراً مریض د سنټر نه وباسي یعنې د دې په مریضانو باندې هیڅ پروا نه وي بس صرف پیسو کې مطلب وي بیا ورته اینا وایي چې زما د انشورنس فنډ نه هم دې ته صرف د یوې هفتې دپاره پیسې ملاویږي بیا به زه د هغې نه پس د دې ځای نه وځم نیټ ورته وایي چې زه به هم په راروانه هفته کې د دې ځای نه وځم ځکه چې زما انشورنس فنډ هم ختمېدو واله دی بیا اینا نیټ ته خپله ټوله سټوري بیان کړي او دغه شان د دې دواړو په منځ کې یوه ښه ملګرتیا جوړه شي خو د اینا د ټولو خبرو اورېدو نه پس د نیټ یقین نه کېږي چې اینا حقیقت وایي او که دروغ ځکه چې د اینا ډېر شی سټاپ سره په جنګ باندې لیدلی وي او ډیر شی سټاپ ته ډیوډ ویلی وي بل طرف ته د اینا مور پولیس سټیشن ته لاړه شي او ځان له یو وکیل ونیسي خو د هایلینډ کریک بیهیویرل سنټر خلاف دې سره څه ثبوت نه وي چې په عدالت کې په کیس واچي چې دا پکې وایي چې اینا دې په زوره باندې دلته کې ایساره کړې ده په دې وجه د هر عمومن یو د آرام کولو دپاره یو هوټل ته راشي خو په دې کې یو بل کس هم د دې د کمرې خواله راشي او دغه کس بل څوک نه وي بلکې ډیوډ وي چې د اینا مور مړه کړي بل طرف ته د اینا او د نیټ په منځ کې ډېره ښه ملګرتیا جوړه شوې وي او ګپې شپې لګوي او خاندې راخاندي او ډیوډ دا ټول منظر د دننه کمرې نه ویني چې ډېره زیاته غوسه ورله ورشي او دا هر څه برداشت نه شي او لږ وخت بعد چې ډیوډ باتروم ته لاړ شي نو په دې دوران کې په ډیوډ راشي او حمله پې وکړي په یو ویلچیر کې وتړي او لاندې بیسمنټ ته یوسي او هر قسم سزا ورکول شروع کړي او آخر کار د سزاګانو ورکولو نه پسې مړ کړي او بیا د مړې باډۍ نه تصویرانو باسي او اینا ته یې سینډ کړي اینا چې په خپل موبایل کې د نیټ دا تصویران وویني نو شور جوړ کړي او ټول سټاپ ته وایي چې ډیوډ نیټ مړ کو خو څوک هم د دې په خبرو باندې یقین نه کوي او دا ګرفتاره کړي او آخر کار دا هم لاندې بیسمنټ ته شپ کړي دې فیصلې سره ډیوډ ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې په بیسمنټ کې دته اینا سره د خبرو کولو موقع ملاویږي او لږ وخت بعد چې دی لاندې بیسمنټ ته اینا سره د ملاوېدلو دپاره راشي نو اینا ته وایي چې زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم
په دې وجه ته زما ریکویسټ قبول کو ما سره لاړه شه او ما یو کیبن جوړ کړی دی چې هلته کې به دواړه یو ځای اوسېږو او دا هم ورته وایي چې ما ته پته ده چې ته په خپل ژوند کې خوشحاله نه یې خو زه به تا ته ټولې خوشحالیانې درکم خو اینا د دې هر څه نه انکار وکړي ورته وایي چې زه تا سره مینه نه کوم او ډېرې سپورې ستغې ډیوډ ته ووایي چې دې سره ډیوډ ډېر زیات خفه شي او د دې ځای نه لاړ شي بل طرف ته یوه ښځه په ځنګل کې خپل سپي سره واکینګ کوي خو په دې کې دې ته په ځمکه کې یو ښخ شوی انسان ښکاره شي دا ډېره زیاته ویریږي او فوراً پولیس ته کال وکړي او چې څنګه پولیس راشي او دا مړه باډي د خاورو نه راوباسي نو پته ورته ولګي چې دا بل څوک نه دی بلکې د نیټ نوم هغه کس دی چې اینا سره یې ملګرتیا جوړه شوې وه بل طرف ته ډیوډ دوباره بیسمنټ ته د اینا خواله راشي او هغې سره خبرې کوي د ډیوډ دې خبرو نه اینا ته دا اندازه وشي چې زه دلته کې د ده نه دومره په اسانه باندې نشم خلاصېدلی په دې وجه دا د دې ځای نه د تښتېدلو فیصله وکړي او ډیوډ ته وایي که ته چېرته ما سره په حقیقت کې مینه کوې نو هغه پاګلې جینۍ لاندې بیسمنټ ته راوله کمې به چې زه ډېره زیاته تنګولم ډیوډ د اینا خبره ومني او هغه پاګلې جینۍ لاندې بیسمنټ ته راولي چې بیا اینا په پټه باندې د دغې پاګلې جینۍ نه هغه تیره بلیډ راواخلي او ډیوډ پې په مرۍ باندې ووخي او د دغه ځای نه وتښتي ډیوډ ته هم پته ولګي چې اینا ماله دوکه راکړه په دې وجه دی ډېرې د غوسې د لاسه دغه پاګلې جینۍ مړه کړي او د اینا د نیولو دپاره هغې پسې شاته روان شي اینا هم د سنټر نه په تښتېدلو کې کامیابه شي او یو ځنګل ته راوځي خو دا ډېره زیاته لرې ونه تښتي ډیوډ یې ګرفتاره کړي او په والو والو باندې بېهوشه کړي او چې څنګه یې سترګې وغړېږي نو دا د یو ګاډي په یوې ډیګۍ کې بنده وي او په دغه ډیګۍ کې دې ته د خپلې مور مړ لاش هم میلاو شي چې ډیوډ مړه کړې وي چې دې سره دا ډېره زیاته مایوسه شي خو بیا هم خپل ځان کنټرول کړي او څه په طریقه باندې د ګاډي ډیګۍ کولو کړي او چې څنګه ترې لاندې راودانګي او د ځنګل طرف ته وتښتي نو په دې دوران کې دا ډیوډ وویني او د ګاډي نه ورپسې راکوشي او شاته ورپسې ور روان شي او یو پیره بیا د اینا په ګیرولو کې کامیاب شي خو دا پیرول په سټک باندې خپه ووهي او بېهوشی کړي چې د هغې نه پس ډیوډ د اینا په څنګل کې سر کېږدي او هغې ته د مینې خبرې کوي او چې څنګه اینا په هوش کې راشي نو هغه د دې موقع نه پیدا اوچته کړي په هغه تیره بلیډ باندې ډیوډ له سترګه ووهي او د هغې نه پس یې مړ کړي بل طرف ته پولیس هایلینډ کریک بیهیورل سنټر ته راشي او د هغې مړې باډۍ جان شروع کړي کومه چې دې ته په ځنګل کې میلاو شوي وي دلته کې موږ ته دا پته هم ولګي چې نیټ د نیوز والی یو خفیه ایجنټ و چې دلته کې د جاسوسۍ کولو دپاره راغلی و چې خلکو ته د دې سنټر ټول حقیقت وړاندې کړي خو ډیوډ دې داسې کولو ته پرېنږدي او د هغې نه یې مخکې مړ کړي او پولیس ته هم دلته کې د انشورنس کیمپ نه چې دې کمې پیسې خوړلې وي نو د هغې خلاف ټول ثبوتونه ورته میلاو شي چې په دې باندې پولیس د دې ځای منیجر او ټول ډاکټران ګرفتار کړي دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمېږي ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ